ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني د کابل سروبي ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې په یادې ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره ایښې ده. کاسا زر چې د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. 300 میگا واټه یې افغانستان او 1000 میگا واټه برېښنا پاکستان ته ورکول کیږي. بدخشان په بدخشان کې د یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ له امله 14 ماشومان مړه شوي دي. دغه ناروغۍ سینه بغل ته ورته ده خو د ماشومانو په منځ کې پراخه شوې. طالبان وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا د جګړې ختمولو لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په خپله وروستۍ وینا کې ویلي نه غواړي په افغانستان کې سلګونه زره کسان ووژني. خبرې روانې دي او هڅه کوي په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. کورونا شینوها اژانس خبر ورکړی چې د کورونا په وایروس د اخته ناروغانو له ډلې 1153 ناروغان له درملنې وروسته روغ شوي او له روغتونونو وروسته نن بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر ویان دی عایشې فاروقي ویلي هیواد د افغان سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه لري مثبته پایله ورکړي. نوموړي نن خبریالانو ته ویلي پاکستان افغانستان کې د سولې او ټیکاو بشپړ ملاتړ کوي او په دغه برخه کې ورتر غاړې مسؤلیت ادا کړی دی. عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس سره لیدلي. دواړو لوري د سولې پر روانې پروسې ټاکنیزو شکایتونو ته بررسیدګۍ او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې سره کړې. ډونالډ ټرمپ له 20 ورځو راهیسې د امریکا د کانګرس له لوري د ټرمپ د استهزا قضیه مخته وړل کېده چې کانګرس تایید کړه او د لا ډېر پرمختګ لپاره یې سنا ته ولېږله. د سنا ډېری غړي د ټرمپ پلویان دي او دوی ټرمپ ته برات ورکړ. دوی د 2 قضیو په اړه رایګیري وکړه چې په دې کې 40 مخالفې او 53 موافقې رایې وې. په دې توګه د امریکا سنا پرېکړه وکړه چې ټرمپ ته برات ورکوي. او له کرکټه خبر دا دی چې افغانستان د آیرلینډ په وړاندې د 23 ورځو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې رحمان الله ګربز، حضرت الله زازای، کریم جنت، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، لوبډل مشر اصغر افغان، محمد نبی، مجیب زدران، راشد خان، سمیع الله شینواری، عثمان غنی، شاپور زدران، قیس احمد، نوین الحق او ځوان لوبغاړی عظمت الله عمرزی شامل دی. په هر حال دا وروستي او مهم خبرونه. تر بیا مو په لوی او مهربان رب سپارم. د الله په امان.